دغه به پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه څنګه وایو تا زما سره دوکه یعنې خیانت وکړ، تا زما سره خیانت وکړ. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي: Du hast mich betrogen. Du hast mich betrogen. تا زما سره خیانت وکړ. او موږ ورته وایو دا رښتیا نه ده، دا رښتیا نه ده. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. او چې کله موږ چاته وایو ښه انسان یعنې ښه سړی اوسه، ښه انسان اوسه یا ښه سړی اوسئ، دا جمله بیا په الماني ژبه داسې وایي: Sei ein guter Mensch. Sei ein guter Mensch. ښه سړی یا ښه انسان اوسه. دوستانو کولی شئ تاسو هم خپلې پوښتنې وکړئ په الماني ژبه کې. کولی شئ دلته لغتونه، اصطلاحات او روانې جملې زما سره زده کړئ. لایک، فالو او کمنټونه مې هېر نه شي. ډېره زیاته مننه.